په کندوز ولایت کې د غوره حکومتولۍ د وړاندې کولو په موخه د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو ګړندۍ هڅې په دې ولایت کې د اماراتي ادارو رئیسانو، آمرینو او اداري مدیرانو ته د شپږ ورځني روزنیز پروګرام پای. چارواکي وایي دغو ګډونوالو ته د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو بیلابیل د اړتیا وړ معلومات چې د اسلامي امارت مشرتابه له لوري تایید شوي وو وړاندې شول. دغه سیمینار د ادارې امور د اصلاحات اداري د ادارې لخوا د ولایت مقام په همکارۍ او همدارنګه د کندوز ولایت د اصلاحات اداري دفتر لخوا د رئیس صاحبانو لپاره او همداراز د ریاستو امرینو او مدیرانو لپاره ترتیب شوی و چې عملاً یې شپږ ورځې دلته ګډونوالو ته سیمینار ورکړ. په دې کې موږ د رهبرۍ په مختلفو موضوعاتو باندې بحث درلود د رئیس صاحبانو سره. د رهبرۍ تاریخچه په اسلام کې د رهبرۍ تاریخي مخینه، د رهبرۍ ډولونه، د رهبر صفات او همداسې په د رهبرۍ کې وړاندې شوي نظریات چې کوم دي اوس عملاً ترې استفاده کیږي. ورته مهال د کندوز ولایت استازی او د سیمینار ګډونوال جوړ شوی روزنیز پروګرام ګټور یادوي. د ورته ورکشاپونو په جوړېدو ټینګار لري. د اداراتو درنو رئیس صاحبانو، همداراز د مستقلو امریتونو امرینو او په اداراتو کې امرینو او مدیر صاحبانو سره چې کومې تجربې شریکې سوې دا باید په خپل ژوند کې عملي کړي، د دې دقیقه څېړنه او مطالعه وکړي. بناهن همچون یک پروگرام در آینده‌های دیگه هم برگزار شود و در اوج هم کارمندا باید دوباره ارزیابی شوند. قسمی که امروز هم در شروع جلسه یک ارزیابی صورت گرفت، همش یک ارزیابی شود ببینه که چقدر جنبه عملی و تطبیقی داشته، چقدر مفید آمد تمام شده. دغه د ظرفیت لوړونې روزنیز سیمینار داسې مهال د کندوز د اماراتي ادارو رئیسانو، آمرانو، مدیرانو لپاره جوړ شوی و چې د دې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت رهبرۍ د ادارو د کارکوونکو په وړتیا لوړونې ټینګار کړی و چې په کندوز ولایت کې چارواکي وایي د دې ولایت مرکز او ولسوالیو په کچه تازه ګمارل شوي مامورینو وړتیا لوړونې په موخه یې روزنیز سیمینارونه ترسره کړي دي.